نن په حرم کې زمون بن شو طوافنا پر اختیامنا الله خفده الله رضا کوي منګ الله تعالی په کتاب قسم کو منګ خپل دشمنی ختمه کړله آینده به درونو غوندې ژوند تېرو یو بل ته په سرګنده او په پټه په خپل لاس یا په پردي لاس اس قسمه نقصان نه رسو سازشنا پر اختیامنا الله خفده الله رضا کوي یارونو الله خفده الله رضا کوي نحمد و نصلي على رسول الكريم الحمد لله رب العالمين نن ډوډۍ کلی کې د DRC او د مقامی جرګې مشرانو په کوششونو سره د تیر شو یولسو کالو د قتلونو روغه الحمدلله په دوستۍ کې بدله شوه په دې کې فریق اول حفیظ الرحمان محمد ظهور کامران او فریق دوم زاهد چاچا طارق سلیم او تاج نبی خانو د الله په فضل او کرم سره دا روغه تکمیل ته ورسېده صلح وشوه زه مشکور یم د الله پاک او بیا د کلي د مقامی مشرانو او زه ایز DRC چیرمین ډسټرکټ تاسو ته بیا د اپیل او درخواست کوم چې په څوره کلو کې څوره مسایل دي وړې جګړې دي غټې جګړې دي د الله د رضا لپاره د دې لږ موږ ته وضاحت وکړئ چې موږ لاړ شو منت وکړو زاري وکړو او دا شی ټیک کړو او دا ضلع او دا خپل یو فرامن ضلع طرف ته بوزو نو ستاسو به ډېره مهرباني دی بین ایماننا پر اختیامنا الله خفده ټول نه ړومبی خدا چې کله دا دواړه فریقین چې کوم دي مقتول سایډ چې هغه دغه دوه وروڼه حفیظ الرحمان او محمد ظهور او د هغې چې دی نو دوه خویندې وې او یو د دې مقتول لور وه هغې سره زموږ خبرې وشوې چې په هغې کې چې بیا د یو رشته دار کامران او دراز خان او مسمر خان دی موږ سره چې غلام حیدر کاکا چې شاه منصور دی او امیر شیر کاکا او غنی رحمان دی موږ سره چې په دې کې ډېره مرسته کړې ده او بل طرف ته چې زاهد فریق دوم ته چانه چې راقتل شو زاهد چاشا طارق سلیم تاج نبی خان زبیر ابوبکر او هریره او ساما افتخار اخو چونکه ونن په دیوانه دا شان افتخار دا بل فریق چرنو دی په من کې راکشاله نه لاسو کال نه روانه و زمونږ د جرګې د مشران چې کوم دي سلیم لالا بخ سعید او د غرونه راشد او د غرونه او د ما کشرور د کډي محمد طارق دی چرنو را پاسېدل او په دې کې وخت په وخت دواړه فریقو سره میلاو شوي دي زموږ د دواړو فریقو چې ډېر زیات مشکور یو چې هغوی زموږ دا خبره واورېده موږ له اختیار راکړو او بیا موږ الله ته مخ کړو یو فیصله مو کړه او هغه فیصله الله رضا کوي په کرونا وایرس چې کېږي سازشونه رجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا راته یقیني خبره کوم چې نه جوکنے والے نه بکنے والے ما که یو کس دا وي چې دی به زه په پیسو باندې دوکه کم که نه ورته دا ټټو دي په داسې سوري وتړه چې د اړ نور پې مو نه لګي که یو سړی وي چې په اخلاقو مې پته کولی شي خو په بل څه باندې نه د معاشرې چې کم ناسور دی دا راته یقیني خبره کوم چې هغه دا ونه وایي چې دا پولیس به ورسره میلو وي که هغه منشیات والی وي یا که بل یو غونډه وي کوم خلکو چې په دې کې حصه واخیسته او د دې کورونه روغ کړي د دې هغه راتلونکي نسل چې کومونه هغه د بربادۍ نه هغه بچ او دې خلکو په خپل ځان هم د بربادۍ نه بچ زه د خپل طرف نه بیا هم د ټولې مجموعې ته ځکه چې دا خلک راغلي نو د دې د خیرخواهۍ او د خوشحالۍ په باره کې راغلي زیاتره خلک د واده باره کې راغوني شي هغه هم خوشحالي وي خو د دې نه عظیمه خوشحالي ماته نه ښکاري د دې نه ښکلي خلک ماته نه ښکاري چې د دوو کسو په روغتون کې رايوځی شي
او هغوی سره کښېني. همدغه شان د دې نه موږ له سبق اخیستل پکار دي چې دا د یو کس ټیکه نه ده چې کنه یاره پلان کې او پلان کې او پلان کې. دا خو الله دې ډي آر سی والا اجر عظیم ورکړي، خاص کر زموږ چې کوم دی چیرمین صاحب د دې راغلی دی نو موږ سره اکثر په رابطه کې وي. پرون موږ سره رابطه وکړه، زموږ پولیو سټارټ ته خو دې دوران کې موږ ډي اس پي صاحب دي چې کوم دی راوستو او دوی سره یو ځای شو، ځکه چې دا دوه مسلمانانو کورونه روغېږي نو الله تعالی دې چې کوم مقام ورکړي نو موږ هم کېدای شي پکې شامل شو، نو زموږ لپاره هم بهترین دی. همدغه شان داسې مسلې وي ډیټیل سره خو علماو خبرې وکړلې، مشرانو هم وکړلې، زموږ محترم ډي اس پي صاحب ډېر تفصیلا خبرې وکړلې. خو زه درته هم دا یو خبره کوم د پولیس لیول کې چې بای 24 غنټې موږ هم ستاسو غلامان یو، خو د هغه خلکو غلامان یو چې کوم خلک سم خلک دي، اشراف خلک چې کوم خلک ناټیکا و خلک دي، دغه لپاره بالکل غلامي نه، دغه لپاره تن بدي ان شاء الله. دغه لپاره په هر میدان کې به داسې جنګېږو څنګه چې سړی کفارو سره جنګېږي. همدغه شان دې علاقې کې که داسې مسایل وي څنګه چې دا ایشو پرته وه موږ ته راغلی ډي آر سی ول ته راغلی نو موږ به پکې انشاءالله تاسو سره د جرګې په حیثیت سره موږ ته ځان په دې بد نه ښکاري، په پوله سره هم کینو، د شپې د سره هم راځو. ما ته چې څه ټایم تاسو اطلاع وکړله زه هم راځم او زه به ډي اس پي صاحب ته په نوټس کې راولم او راځو به سره موږ به سره ټایم په ټایم باندې هر لحظه کینو چې د خلکو دا مسایل چې کوم دي دا ختم شي. او مهرباني دا وکړئ چې په دې کې دا سیاسي رنګ دی له مور ځکه چې دا دوه کسو کور چې څوک روغی که نه نو دې نه بهترین مخلوق په مخ د دنیا نشته. په دې کې سیاست نشته. کم خلک چې سیاست پکې کوي نو هغه بیا هغې کې مخلصین وي، چې مخلصین وي د الله امداد نه وي. لہذا په دې خبرو کې خاص کر د دوه کسو کور چې کوم روغېږي نو په دې کې دا لحاظ ساتل پکار دی. د دې نه علاوه که ستاسو په علاقه کې څه قسمه داسې واقعات وي او ما ته په نوټس کې راوستل به یې دې سوچو به زه ستاسو ته په ان فن کې راځم څنګه چې ډي اس پي صاحب تاسو ته د دې نه مخکې وفرمایل څه قسمه مسله وي. ضروري نه ده چې کنې یاره لکه موږ له احساس دا پکار دی چې زما په ګاونډ کې غریبانان دي، یتیمانان دي، یا داسې دي چې هغوی ته سره ظلم کېږي او هغوی اواز چتون نه شي د ټوپک والا د وجې نه، د کلي د معتبر سړي د وجې نه. زما لپاره معتبر هغه سړی دی چې هغه د معاشرې کې توړ نه راولي، جوړ راولي، معاشره کې د خلکو خیر دپاره ګرځي، خپلې هلې ځلې کې خپل مال جان وخت لګوي، هغه سړی زموږ دپاره معتبر دی، زموږ دپاره هغه شریف دی. زموږ دپاره بدماش چې کوم دی یا هغه هېڅ هم نه دی، زموږ دپاره هېڅ زیرو دی.